अस्सलाम वालेकुम दोस्तानो शेरदल तकनीकी मालूमाती चैनल ता खरा ټاپک او موضوع دا د بیټرۍ پر رابطه باندې دا زه غواړم په دې رابطه ستاسو سره مختصر لړ او مهم معلومات شریکم. بیټرۍ ته عموما په الکتریشن کې یا په الکتریکل کې دې ته د سیلونو مجموعه وایي. سیلونو مجموعه داسې ده چې په هره بیټرۍ کې شپږ سیله موجود دي او هر یو سیل چې د بیټرۍ 2.1 ولټ دی. کله چې تاسې دغه جمع کوئ د دې د دننه ویرینګ کنیکشن چې دی دا په مسلسله توګه باندې کنیکشن شوي، لکه دې ته سیریز کنیکشن وایي. لکه څنګه چې سولر پینلو کې سیلونه په مسلسله توګه باندې کنیکشن شوي دي، دغسې په بیټرۍ کې چې دی دغه سیلونه نصب او کنیکشن شوي دي. عموما بیټرۍ چې ده دا یو برېښنایي آله ده چې نورمال انرژي چې ده دا په کیمیکل انرژي باندې بدلوي او کیمیکل انرژي چې ده دې څخه الکتریکل ډیسي انرژي چې کومه ده دا جوړوي او بهر ته د کار او فعالیت لپاره سپلای کوي. بل دغه بیټرۍ ډولونه چې دي عموما بیټرۍ په دوه ډوله دي. په څو ډوله دي؟ په دوه ډوله دي. یو چې دی لیډ ایسیډ بیټرۍ دي چې هغې ته تیزابي بیټرۍ وایي، او بل چې دی ډرای بیټرۍ چې هغه وچې بیټرۍ دي. لیډ ایسي بیټرۍ اګریمنټ او ګارنټي چې ده هغه د 1 کال نه 2 کالو پورې، او د ډرای بیټرۍ چې کوم یو ټیوبلر بیټرۍ او داسې نور جل بیټرۍ او داسې نورې بیټرۍ دي د هغې اګریمنټ ګارنټي او هغه چې کومه دی د هغې د 3 کالو نه تر 5 کالو پورې وي. بیا چې دی بیټرۍ چې دي دا 2 قطبونه لري. عموما بیټرۍ چې دي 2 قطبونه لري چې یو ته وایي پازیټیو قطب او بل ته وایي نیګیټیو قطب. قطبونه دې ته وایي چې د دې سیستم داسې دی چې په دې کې مثبت او منفي چې کومه دی هغه قطبونه موجود دي. کله چې بیټرۍ موږ د برق په واسطه باندې یا چې د سولر پینلو په واسطه باندې یا د هډاپټر په واسطه باندې یا د بیټرۍ چارجر په واسطه باندې دا چارجو، نو د دې د چارج طریقه داسې ده چې کله موږ بیټرۍ چارجو نو الکترونونه ټول چې دی مثبت ته هغه جمع کیږي، او کله چې دا ډسچارج کوو نو بیټرۍ نه دغه په دې باندې یو لوډ لګو، بلپونه پې لګو، پکې پې لګو، نو دغه چې کله بیټرۍ چارج شوي 100% نو بیرته الکترونونه یا الکترون چې دی د مثبت طرف نه چېرته حرکت کوي، دغه منفي طرف ته حرکت کوي. کله چې په نیګیټیو کې او په پازیټیو کې د الکترونونو لیول برابر شي، مساوي شي، نو بیټرۍ چې ده هغه ډسچارج شي، یعنې هغه ډون شي. او په هغه صورت کې چې کله موږ بیا دا چارجوو نو ټول چارجونه د نیګیټیو یعنې د منفي طرف نه مثبت طرف ته لاړ شي او هلته ټول جمع شي، نو بیټرۍ هغه چې دی چارج شي. او کله چې ډسچارج کېږي نو دغه ټول الکترونونه چې په مثبت او منفي قطب کې وي دا مساوي شي، نو بیټرۍ چې دی هغه ډسچارج شي یعنې ډون شي. بیا عموما بیټرۍ چې دي دا مختلفو ډولونه لري، مختلف ولټونه لري. ما تاسو دا ذکر وکړ چې د دې ولټونه مطلب داسې بیټرۍ او سیلونه شته چې د هغې ولټ مساوي کېږي د 0.5 نه شروع یعنې د 0.5 ولټ نه شروع کېږي تر 40 ولټه پورې موږ دغه بیټرۍ لرو. په دغه کې چې کومه دی هغه کار او فعالیت اجرا کوي. بیا د سولر سیستمونو لپاره او سولر سیټ اپونو لپاره عموما 1240 ولټ 1240 ولټه او دغسې 100 او 200 او 250 350 امپیره چې دی ملي امپیره دغه بیټرۍ نصب او کنیکشن کېږي. نو بله مهمه خبره په دې کې دا ده چې د دې بیټرۍ کنیکشن چې دی په دننه په داخل کې لکه څنګه چې ما مخکې ویلې هغه ټوله سیریز کنیکشن دی. او بل د دې تاسو ته ما دا هم ذکر کړه چې د هر یو بیټرۍ یو سیل چې دی هغه 2.1 ولټه دی درېسي، نو دغه هر یوه بیټرۍ شپږ سیلونه لري، نو د دغې ټوټل ولټ چې دی که چیرې بیټرۍ 12 ولټه نو دلته ستاسې ولټ چې دی دا به مساوي کېږي د 12.6 ولټه سره. نو دا وه زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع چې د بیټرۍ د مهمو معلوماتو په رابطه باندې وه، د دې د تعریف په رابطه باندې وه، د دې د ویرینګ کنیکشن او ډایګرام په رابطه باندې وه. ستاسې د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه.